سانور بله. شما میجا بودین؟ نه بیران بودم دیروزم بالا. اشکالم ندیدم. الان مردم مصروف قبرکنی تا قبر بکنن به خاطر هر فامیل. بله بله پان خیر است. او طرف بریم باز. من منطقه را مقرر شده. ما صبح که از کابل می آمدم اریانا یک پرواز 9 بجه داشت. مؤسسات خیریه، کلانای امارت اسلامی، رئیس اسرامیاشته کلش قطمه در یک پرواز بود. 3 پرواز دین رو شده. امروز هم مردم به می خاطر روان است که می آفت منسجم کنه تا امی کمکا موجب پس استاده شدن شما شوه. خانه براتان جور شوه، کلینیک جور شوه، مکتب جور شوه، مسجد حتی برای نماز خواندن شما جای نداره. فابال قالین و کمبل خود شاید جنازه مانده باشه او را نکشیدن دیگه. حکومت خود در پالوی شماست. حکومت شما را جز خود فکر میکنه و خود شما هم شکر الحمدلله خوش هستین که حکومت با وقت اقدام کرده و این را تشویش نکنین به ارتباط به خانه
مسجد، مکتب، کلینیک، چاه رو ان شاء الله براتون یا صبح یا دیگه صبح همینجا جای مشخص کنین که چهار شروع کنین که السلام علیکم. سلام مش جوړې په خیر خوشاله جوړې په خیر. زه کوم د نمنې د زنجان یم. ماشاءالله استاد سره مو ستاسو راتګ ته هرکلی وایو. ستاسو راغلي یاست او د دې ځای څخه مو لیدنه وکړه. نو د دې ځای دپاره د اوس اولیا ضرورتونو دپاره کوم ان شاء الله ملګرو کار کړی دی. ټول ټیمونه را رسېدلي دي. هغه ان شاء الله په دې باندې لګیا دي. کومې جنازې شوي او کومه شهداوې چې شوي دي هغه هم رسېدګي ورته شوې ده، انتقال شوی دی. د وزیر داخله معاون دا ټول ملګري تر تاسو پورې دا را رسېدلي دي او دلته بررسي شوې ده ان شاء الله. خو دا وطن چې دی د اوس دپاره د آینده د دې خلکو دپاره 5 ورځې بعد 10 ورځې دپاره دا ډېر شدید بادونه لري او دا ځای ډېر یخ لري. د دې خلکو دپاره اساسي فکر دا پکار دی چې موږ د دې دپاره باید اوس ودانۍ شروع کړو. 5 ورځې بعد موږ دا ټول ټیمونه ودې ته آماده کړو چې دې خلکو ته موږ ځایونه جوړ کړو چې هغه دپاره وکولی شي بیا دوی زندګي پکې وکړي. ځکه چې دې ملک کې دا خیمه او دا شان دا بادونه نه پرېږدي. موږ د دغه وطن خلک په دې باندې پوهېږو، دا ټول خلک په دې باندې دلته بیا ګزاره په دې خیمو کې نه کېږي. نو موږ باید کوشش دا وکړو چې د خلکو دپاره که کوم مؤسسات دي، کومه بین المللي ټیمونه دي، هغه ودې ته واداره کړو چې هغه وکولی شي د دې خلکو دپاره بنا شروع کړي. نو که چیرې بنا شروع نه شي د دلته 5 ورځې بعد په دې ملک کې د خیمو کې ګزاره نه کېږي. داسې نور وطنونو پرتله لکه کندهار یا کابل یا بل ځای دا د هرات علاقه چې دا ډېر باد لري. نو موږ کولی شو چې د دې کوشش وکړو د خلکو دپاره بنا شروع نو بیا موږ کولی شو چې د خلکو استقامت او دلته برقراریتوب بیا موږ کومکونه هم راشي او که چیرې بناوې جوړ نه شي او که دا خیمې د خلکو د اوس دپاره خو 5 ورځې دپاره به ګزاره وشي په آینده د خلکو دپاره یو اساسي فکر پکار دی. بالکل پکار ده. موږ د همدغه دپاره راغلو مولوي صاحب. پرون هم د حبیبیار خیریه بنسټ لخوا نه چې و مؤسسې لخوا 2000 کورنیو ته کسانو ته خوراکي مواد او دا شیونه هغوی ویل چې دلته موږ راغللو خلکو دومره هر څه راوړي و چې موږ نه چا شی اخیستل نه که نه. نو بیا موږ بېګا همدغه وویلې حبیبیار صاحب سره هم خبره وکړله چې دوی ته اساسي ستونزه د دوی درک کړو. لکه اوس چې تا وویلې دوی ته ډایرکټ کورونه شروع سي. که کورونه شروع سي اوس دوی وایي څاګانې. مولوي صاحب دغلته د څاګانو دپاره تاسو ځایونه مشخص کړئ چې دا فتن په څاګانو کار شروع شي. د دې ځای دپاره دا ولې دلته کاریز لري. د دې کاریز دپاره دغه دا پکار دی چې د خلکو د اوس دپاره د دې کاریز دا سوپیانې راخلاص شي او دغه ولې ورته کار شي چې دا خلک وکولی شي د دې خپل اوبو څخه استفاده وکړي او دلته برمې شروع شي. ما هم دغه دلته هندارې اکسیجن رسي د خلکو دپاره. نو حیوانات دلته داخلي لري ځکه دا مالدار خلک دي. ازوغه د دوی دپاره نشته نه، هغه ټوله ته د خاورو لاندې شو، هغه تباه شوې ده. سمه ده انشاءالله. مالدار دپاره دا اوس هم دا خلک دلته ازوغه ورکوي د خپل مالدار وکړي. مخکې سئ مولوي صاحب، مخکې سئ. الله مو عزتمن لره. بله بله بله. زمین هواره غلر مهم انتقال به زیارت به طرف بود. دیگه اینجا که نمیشه ساخته خونه، دیگه اینجا زمین خراب شده. زمین سسته اینجا.
کامل کشی میریم بالاتر. همین طرف هم زود پشت دیگه زمین که پشت مکتب زمین مکتبم ویران شده. از جا مکتب پشت مکتب شروع شد. ساخت ساز ما پشت مکتب ما شروع شد. مکتب حالا سالمه. مکتب ما سالمه دیگه نتر دیگه. دیگه ترک کرده دیگه نره. ایتا برای ما این تو. نه زمین دیگه تو بالا میکشی. بریم از بر بریم بالا بریم. از اون بر زیارت بریم اون تو باز تامین پاس بکنیم. ابرار سر ماشین میکنین؟ ابرار به چی کندیم؟ به شاول کندیم با فلان داو بو. آره جو زیارت هستو. سام. دیگه ابرار چی؟ دوستان عزیز شما مشاهده میکنین کماندان امنیه ولسوالی زندجان که بعد از حادثه خبر میشوه به اولگانای داخل به مرکز خبر میده. مردم منطقه از خدمات امارت اسلامی مسئولین امارت اسلامی و به موقع رسیدن مردم حادثه بسیار خوش هستند. اگر که یا تلفات دیده مشکلات دیده به 10 نفر از فامیلایشان به شهادت رسیده، خب باز هم احساس خوشی از خدمات امارت اسلامی میکنه. من خودم قماندان امنیه را که دیدم فکر کردم که فامیل شیجا از بین رفته شهید شده. ایقا مانده ایقا چی بود پرارخ که آمد گفت که ما قماندان امنیه ولسوالی زندجان هستم دیگه. خدمت کرده و هر چیز منسجم کرده. کمکار اولیت ها را بر ما و شما گفته که اولیت مردم ولسوالی زندجان 13 و 14 قریه این همیست که اینجا باد بسیار شدید داره. حکومت، مؤسسات خیریه، جهانیان، ملل متحد، حقوق بشر سر همه سازمان ها ما صدا میکنیم که شما داد از حقوق بشر میزنین، اما سومین روز اینمی حادثه هولناک است. نه ملل متحد کدام صدای خود بلند کرده، نه حقوق بشر، نه جهانیان، نه اتحادیه اروپا. همگیشان دستگیر دسیسه ها خلاف مسلمان ها. سکی ناورین تراژدی بسیار هولناک بود دیگه. ما از همگیشان تقاضا میکنیم که به خاطر انسانیت، به خاطر بشردوستی دست به کار شوین که اینجا زمستان میایه، مردم با مشکلات فراوان روبروست، زخمی هایشان در شفاخانه است. اصلا اینجا یک سایه نیست که مردم زیر از او سایه بشینه او ندارن. چاهایشان همگی تخریب شده. ده خبرونه دی ده ماشومان دی پاره دی کنه. سبحان الله. خودتان میبینین که به خاطر جسدایی که تازه از خاک مبرای برشان قبرستان جور کرده. این در پهلوی نمی قریه که زلزله آسیب زده شه. تقریبا در حدود 30-40 دانه قبر تازه این نمیالم کنده شده و نه. خداوند کل بیماری، خداوند صبر دل برتان بده. امارت اسلامی، ترانه امارت اسلامی در خدمت شماست. ما بیادرت هستیم، جز فامیل ما هستیم. هیچ کدام تشویش نکست. طرف خداوند است. سر کلگی چه کار کنم یک کماندو ببینی؟ خیر چند تا بود فامیلتان؟ 7 تا. 7 تا. اینجا بیش یک کمک که او برازی بسن اینجا بیش خیر خیر خداوند صبر بکتانه خود بیانه. فامیلای شهید شده اونجا استاد. در کجا است؟ این را ما شده در شیشته از اهالی کلیس هست این جانا ماندن باش. السلام علیکم و رحمت الله. رضای خداوند است.
خانه شما در میخریه بود؟ خانه ما نیه محیط منطقی ما هست ما پیش کرد خب همین منطقه هستیم شما چند تا خانه بود اینجا؟ خداوند صبر بکنه خب مرکز یک جای خانه رو میبینیم خانه رو خوش یک می‌بینیم. نفر بود که 14 نفر از فامیلای شهید شده اونجا استاد در کجا است؟ این را ما شده شیشته بوده از اهالی طریق هست هستیم جانا مانده نباش السلام علیکم و رحمت رضای خداوند است. خانه شما در میخریه بود؟ خانه ما نیه داریم محیط منطقی ما هست اولاد خانه ارباب اینا گفتم که ما پیش کرد ما پیش خب همین منطقه هستیم شما چند تا خانه بود اینجا؟ 184 چی جنازه خود از زیر خاک نمانده؟ یالا مانده؟ ها اطفال خوی که زلزلهش در یک طرف و دیگر طرف برآمده چند تا جنازه را تا بال دفن کردن خب جنازه خبر مردم منطقه برای کار آمده کسی کمک چیزی این نیازه که ماده حساب که مثلا با وسیله خوردن و وسیله که زمستون اینجا یک ساعت دیگه مثلا حالا این که گرمیه دیگه طاقت کرد اینجا نمیتونه به حساب یک سرپنهی میخوایم که یک خونی باشه چون که اینجا خواهی جای جور نمانده دیگه نه یک خانه هم جور نمانده حساب کتاب اینه هیچ به مردم نمونده همه کار منطقه واقعا مردم ایران واقعا جان تشکر از مردم میکنه که واقعا خدمت کردن واقعا اینقدر مقبول بود که قابل قربانیه واقعا امارات واقعا خدمت کردن دیگه هم دیدی که خدا برای امامون حج شدن واقعا خدمت کردن خیاره آمدن دوا و چیزا چیز کمبود نیست هر چیز